بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ زموږ ویډیو هیټ سټریس باندې ده. په ګرم موسم کې څوک کار کوي یا د نور د لاندې څوک کار کوي، نو هغوی چې کوم دی د ګرمي دی دپاره یو ډېره غټه خطره کیدی شي. اگر چې نن سبا دلته زموږ په علاقو کې یخ موسم دی، خو موږ دنیا په نارت پول کې یو، څنګه چې په نیمه دنیا شپه وي، په نیمه ورځ وي، نو داسې موسمونه هم په نیمه دنیا کې ګرم وي او په نیم کې یخ وي. نن سبا په اسټرالیا او برازیل کوم چې د جنوبي علاقې دی دنیا، نو هلته موسم ګرم وي او بیا ګرم موسم راتلو والا، نو دا ویډیو بیا وروسته هم کارآمده کیدی شي. کم خلک چې به طور مالی کار کوي، مطلب لکه په باغ کې کار کوي یا زمینداری کار کوي یا روډونو باندې کار کوي یا په بلډینګونو جوړوي یا مطلب لکه بعضې پولیس والا ډیوټي په روډونو باندې، نو دا خلک چې کوم دی نور ته ایکسپوز دي، باندې نور لګي. ګرم موسم هم په دې باندې اثر انداز کېږي. دغه رنګې په هوا کې چې کله نمی زیاته وي، نمی چې کله زیاته وي، نو دوی چې کوم دی ګرمۍ ته ډېر زیات ایکسپوز کېږي. دې نه علاوه د نور په دې رڼا کې یو قسم ریز یا الټراوایلټ ریز ورته وایي، نو هغوی ته هم دی ایکسپوز کېږي. چې کله دا خلک ګرم موسم یا نور ته ولاړ وي، نو دوی سره رنګ تورېږي او د سکین دا رنګ چې کله تور شي، نو دا شو کوي چې یاره نور یا د ګرمۍ خصوصي لکه د سرمنې کار نور سره وي، نور چې کوم دی په سرمنې باندې اثر کړی دی. دې نه علاوه تیز نور چې کوم دی سرمن سوځوي غوندې کې هم، او دې کې ګونجې هم راولي، او د سرمنې بوډاتوب چې کوم دی او دا نور سره ډېر زیات تیزېږي. چې کله خلک ډېر زیات الټراوایلټ ریز ته ایکسپوز وي، نو دا چې کوم دی د کینسر باعث هم جوړېدی شي. دا یو ټکی استعمالیږي الټراوایلټ انډیکس. دا الټراوایلټ انډیکس چې کوم دی دا موږ ته دا شو کوي چې په یو علاقه کې د ورځې په یو خاص ټایم باندې د نور په رڼا کې د الټراوایلټ رڼا څونه ده. دا د نور چې کومه رڼا راځي، نو دا هغه تاسو بوډا ټال کېدلي یا په سپیکټرم کې دی کې تقریبا 6-7 کلرونه وي. د ټولو کمه انرژي چې کوم ده، نو زما په خیال چې هغه د سور رنګ ده، او د ټولو نه زیاته انرژي چې کوم دی دا د دې جامني غوندې رنګ دی، وایلټ رنګ ورته وي. د هغې او دوی کې بعضې رڼا داسې وي چې هغه د وایلټ نه هم یا د جامنۍ نه هم تیز وي، نو یې ته الټراوایلټ یا د جامني رڼا نه بره رڼا ویلی کېږي. نو دا چې کوم دی د کینسر باعث جوړېږي. د الټراوایلټ انډیکس چې کوم دی په ګرم موسم کې او په ایکویټرز او ایکویټر باندې کوم ملکونه موجود دي، دې باندې او دې باندې د الټراوایلټ انډیکس ډېر زیاتي، د ورځې ډېر زیاتي، د غرمۍ ډېر زیاتي، او د ګرمۍ په موسم کې بیا چې کوم دی ډېر زیاتي، او دا د 0 نه 11+ پورې کېدی شي. دې نه علاوه نمی چې کوم دی دا هم په هوا کې چې کله زیاته وي، نو تاسو به ګرمي ډېره زیاته لګي. مطلب لکه بعض ټایم به تاسو اورېدلي چې یاره محکمه موسمیات وایي چې ټمپریچر په یو ځای کې 30 ته هجوم کې نمی 60% ته، نو هغه 30 ډګري سنټیګریډ به تاسو ته د 40 برابر لګي. مطلب دا دی چې هغه هم په ګرمۍ کې د اضافې باعث جوړېږي. دې نه علاوه چې کوم خلک داسې کار کوي چې هغې کې ډېر زیات فزیکل ایفرټس پکاري، مطلب لکه د مټو کار کوي، مضبوط کار کوي، لکه زمینداری کار کوي، بیلچه کوداله وهي، یا کنسټرکشن ورکران دي، یا هېڅ داسې مطلب لکه کار کوي چې کې ستړي زیاته وي، نو په دې خلکو باندې هم د ګرمۍ اثر زیات وي. مونږ چې کله د درجه حرارت یا ډګري سنټیګریډ خبره کوو، نو په دې کې مونږ صرف د موسم درجه حرارت وایو. خو ما چې څنګه تاسو ته عرض وکړو چې ګرمۍ کې نمی هم خپله حصه اچوي، او د الټراوایلټ ریز یا د نور د رڼاګانې چې کوم دي دا هم خپله حصه اچوي. نو د دې ټولو اثر په یو ځای کلکولیټ کولو لپاره یا معلومولو لپاره یو خاص ترمامیټر استعمالیږي چې ته WBGT ترمامیټر وایي، ویټ بلب ګلوب ترمامیټر. دې ترمامیټر کې دا فایده ده چې دا د عام درجه حرارت ورسره د نمی هم انکلوډ کړي، او بیا چې کوم دی ورسره د الټراوایلټ ریز حساب وکړي، نو هغه تاسو له یو WBGT انډیکس درکړي، او د دغه انډیکس په مدد سره چې کوم دی بیا مونږ دا دغه کوو، دا فیصله کوو چې یاره مطلب لکه څه کنټرول میجرز اخیستی کېږي. بعض ټایم به مطلب لکه درجه حرارت کمي، خو په یو ځای کې الټراوایلټ ریز زیات دي یا هغه ځای کې نمی زیاته ده، نو د دې اثر به چې کوم دی په خلکو باندې ډېر زیات وي. نو دې ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ټول اول خو پکار ده چې کله هم یوازې کار مه کوئ. چې ګرم موسم وي تاسو ته پته لګي، نو یوازې کار مه کوئ، همیشه چې کوم دی کم از کم 2 کسان دي یو ځای کار کوي. د چې کله WBGT یا ټمپریچر یا د انډیکس وایي،
نو په دې کې خاص سایکل وي د کار کولو. زه به تاسو ته په دې سکرین باندې یو چارټ وښیم، هغه تاسو ته ښیي چې کله WBGTC وایي نو مطلب دا دی تاسو به لږ ټایم کار کوئ او ډېر ټایم به چې کوم دی دمه کوئ، او که دا ټمپریچر کم وي نو بیا به تاسو څه کوئ چې مطلب لکه کار به زیات کوئ او دمه به کمه کوئ. مطلب دا دی چې ټمپریچر کله کم وي مثلا نو تاسو یو نیمه ګنټه کار او 15 منټه ریسټ کولی شئ، او که ټمپریچر ډېر زیات وي نو تاسو مطلب لکه نیمه ګنټه کار به کوئ او 15 منټه ریسټ به کوئ. بل د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یو غټه خبره چې کوم دی یو کوم غسیز استعمالیږي الکترولایټ ډرنکس دي، زموږ چې کوم ORS وغیره استعمالیږي دا هم پکې کې کار کوي. او دا الکترولایټ ډرنکس چې کوم دی په خوله کې چې کوم نمکیات ضایع کېږي او دی په وجه باندې چې کوم دی خلکو باندې سر ګرځي او بېهوشه کېږي نو هغه ریکور کوي. په ګرمۍ کې همیشه پوره نستوڼ والا شرټ اچوئ. د دې فایده دا چې الټراوایلټ ریز څنګه چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو دا په لاسونو باندې نه لګي او سرمن به نه خرابوي. دې نه علاوه فل بریم هیډز یو داسې لکه د یو عام PKB چې چا صرف سترګو باندې شیډي او رڼا یې کړي، یو دغه میلاویږي هیټ میلاویږي چې هغه ګیر چاپېره ګول ټول مخ چهره غوږونه سترګې هر څه چې کوم دی د نور نه بچ کوي. دې نه علاوه سنګلاسز استعمال کول پکار دي، او یو څیز راځي سن بلاک ورته وایي SPF فیکټر 15 یو ښه سن بلاک چې مطلب لکه ډېر زیات الټراوایلټ ریز چې کوم دی هغه منې کوي نو هغه یوز کول پکار دي. بې ضرورته نور ته تلل نه دي پکار د غرمې په سورو کې اوسېږئ. د ګرمۍ اثر چې کله ډېر زیات شي نو تش او دسماتي رنګ د سپین نه معمولي کریم کلر او بیا زیړ او بیا بیخي اورنج کلر شي نو دا تاسو ته ښیي چې یاره ستاسو په بدن کې د اوبو کمی دی، نو ضروري نه چې تاسو ته تنده لګېدلي، خو که د دسماتي تش او دسماتي رنګ ډېر زیات زیړېږي نو دې مطلب چې د اوبو کمی دی او ډېرې اوبه چې کوم دی څښل پکار دي. تورې چشمې لګول پکار دي چې ستاسو سترګې چې کوم دی د نور د رڼا نه بچي. چې کومو خلکو د سرمنې رنګ معمولي تور بخن دی نو هغوی آلریډي چې کوم دی د نور رڼا چې کوم دی د نور د الټراوایلټ ریز د کینسر نه دی معمولي بچي، او چا سرمنه چې سپینه وي نو هغوی ته د الټراوایلټ ریز نه د کینسر لګېدو خطره لږه معمولي زیاته وي. اوس به راشو د ګرمۍ یا د هیټ سټریس لکه ګرمۍ په انسان باندې څه خراب اثر کېدی شي. د ټولو نه چې کوم خطرناک او غټ اثر دی ته په انګلیش کې هیټ سټروک وایي، او خلک وایي یاره وایي دا سړی ګرمۍ ووالو، نو هغې کې داسې کار وشي چې بدن دننه ټمپریچر ډېر زیات شي، چې کوم خوله ده نو خوله راوتل بند شي او د سړي بدن ګرم وي خو خوله پرې نه وي او دی چې کوم دی بېهوشه شي. دې نه علاوه نور هم وړوکي اثرات د ګرمۍ په انسان باندې کېدی شي، لکه موږ ګرمه کې لیدلي دا راځي. خو چې کله یو سړی تاسو ته پته لګي چې یاره دا ګرمۍ خرابوي نو مخې سره یخ ځي ته یوسئ، سوري ته یوسئ، که مطلب لکه چېرته کې AC والا کمره یې ته یې بوځئ، ګرمې کپړې که ډېرې زیاتې ځان باندې اچولي یا ترې نه لرې کوي، یخې اوبه وله ورکوي او یخې اوبه پرې راپاسه واچوئ چې ګرمۍ اثر یې کم شي. خو صرف دا ضروري نه ده دا چې کوم دی ډاکټر ته هم خول غواړي څوک ګرمي ووایي، ځکه چې ګرمۍ والو کې بېهوشۍ نه پس د یو سړي باندې داسې فالج ټایپ لکه اعضا یې پرمننټ ډیمیج کېدی هم شي او دې نه چې کوم دی سړی وفات کېدی هم شي. په بهر ملکونو کې په عربو وغیره کې چې کوم دی کوم ځای کې چې خلک کار کوي او غټ سایټونه وي نو هلته 3 قسمه جنډي شنه یو مالټه کلر یو سرۍ، نو چې کله ګرمي کمه وي سهار وختي ټایم نو شنه جنډی لګولي، بیا چې ګرمي لږه زیاته شي نو اورنج لګولي، چې ګرمي بیخي زیاته شي ریډي په ریډ باندې چې کوم دی بیا بیخي څوک بهر کار کولی نه شي. تاسو چې کله خلک کار کوي او په ګرمو علاقو کې کار کوي نو پکار دی چې هیټ سټریس یا د ګرمۍ نه چې کوم خطرات ورته مخکې نو پکار دی چې هغه ورته په انډکشن کې په ټریننګ او ټول باکس ټاک کې ووایي، د دې مطابق چې سی ساینس په سایټ باندې ولګوي پکار چې موږ سره فرسټ ایډرز او فرسټ ایډ په سایټ باندې موجود دي. که تاسو باندې بوش تیاری کوئ نو دا ویډیو به تاسو له مدد درکوي. د دې باره کې نور معلومات که تاسو غواړئ د HCU کې او د اوشا په ویب سایټس باندې وي د سیفټي باره کې نور ویډیوز کتو لپاره دې چینل ویډیوز وګورئ، لایک یې کوئ، شیر یې کوئ، سبسکرایب یې کوئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله اصل حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان. السلام علیکم.